یوې ښځې د سړو د جماعت نه د سړو د جمع نه مخکې مونځ وکړو، آیا دغه مونځ یې کیږي او که نه کیږي، او دغه ښځه به دغه مونځ دوباره راګرځي او که دغه مونځ یې شوی دی؟ ګران کتونکو، دا ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري سوال دی. په بعضې ښځو کې دا روایات او دا خبره مشهوره ده چې کله د سړو جمع نه وي شوي نو تر هغه وخته پورې د ښځو دپاره مونځ کول دا نه دی جایز. او که چېرته یوې ښځې دغه مونځ کړی وي او سړو جمع نه ده شوي نو دغې ښځې مونځ نه شوی. دغه خبره په ښځو کې ډېره زیاته مشهوره ده. نو دې د وجې نه موږ تاسو له پکار دي چې دغه مسلې نه موږ تاسو خبر شو او تاسو ته دغه مسلې علم راشي. ګران کتونکو، د زنانو لپاره بهتر دا دي چې د سحر مونځ په غلط ټیم کې، مطلب دا چې اوله حصه د سحر کې چې تیاره زیاته وي په هغه وخت کې د زنانو لپاره د سحر مونځ کول دا مستحب او بهتر او افضل دي. او بیا د هغې نه وروسته چې کوم نور څلور مونځونه دي، د ماسپښین، د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن، په دغه څلورو مونځونو کې زنانو دپاره مستحب دا دي چې د دغه زنانو سره چې کم په چنګ ګاونډ کې محله کې کم جماعت دی چې په هغه جماعت کې د سړو جمع وشي نو د هغه جمع نه وروستو دغه زنانو دپاره په کور کې مونځ کول دا مستحب او بهتر دي. خو که چېرته یو زنانه یوې ښځې په کور کې د سړو د جمع نه مخکې مونځ ادا کړو یا دغه مونځ په مستحب وخت کې ونه کړلو نو دغه زنانه دغه مونځ کیږي، په دغه مونځ کې هیڅ قسمه فرق نه راغلی او په دغه زنانه باندې دغه مونځ اعاده نشته. مطلب دا چې دغه مونځ دوباره راوګرځي، نه، دغه مونځ شوی خو لیکن هغه مستحب عمل چې دغه زنانه لپاره مستحب دا و چې د سړو د جمع نه وروسته دې مونځ وکړي، دغه مستحب عمل نه دغه زنانه محرومه شوله، لیکن دغه مونځ شوی په دغه مونځ کې هیڅ قسمه فرق نه راغلی. او په زنانو کې چې کوم دغه روایت یا دغه مسله مشهوره ده چې دغه زنانو مونځ تر هغه وخت پورې نه کیږي چې تر څو پورې د سړو جمع نه وشي، نو دغه روایت او دغه خبره چې دا د ځان نه ده، دا منګړته ده او دغه خبرې هیڅ اصل نشته دی. بالکل زنانو دپاره د سړو د جمع نه مخکې هم مونځ کول دا جایز دي، خو لیکن افضل او مستحب دا دي چې د سړو جمع ادا شي او هغې نه وروستو زنانه مونځ ادا کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.